د البرټ انشټاین او ایساک نیوټن د ذهانت کیسې خو به تاسو ټولو اوریدلې وي، لیکن له دې دواړو څخه یو بل ذهین کس هم موجود و کوم چې هیڅوک یې نه پیژني. د انفارمیټیو پښتون چینل په ویډیوګانو کې یو ځل بیا ښه راغلاست. د انشټاین او نیوټن له هوښیارۍ او کارنامو نه خو به تاسې ټول خبر وای، لیکن تاسې به یې په اورېدو سره حیران شئ چې یو داسې کس هم شته د کوم چې آی کیو یعنی پوهه او ځیرکتیا له دې دواړو څخه ډیره زیاته ده، مګر هغه ګمنام دی. دا کیسه د یوه داسې کس ده چې په نړۍ کې تر اوسه پورې په ټولو پیدا شوي انسانانو کې تر ټولو ذهین ګڼل کیږي. د البرټ انشټاین د آی کیو اندازه 160 وه، د ایساک نیوټن د آی کیو اندازه 190 وه، لیکن د کوم شخص په باره کې چې نن موږ خبرې کوو د هغه د آی کیو اندازه 260 وه، یعنی له البرټ انشټاین او ایساک نیوټن څخه هم ډیره زیاته. د دې کس نوم دی ویلیام جیمز. معلومه ده چې تاسو به د دې نوم هم نه وي اوریدلی. ویلیام چې کله 8 کلن و نو هغه په 8 مختلفو ژبو خبرې کولی شوې. ویلیام په 1898 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې زیږېدلی و. د هغه مور او پلار ډیر هوښیار خلک وو. ویلیام یوازې د 13 میاشتو و چې هغه د امریکا د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په ویلو پیل وکړ. د 8 کلونو په عمر کې ویلیام په 8 ژبو خبرې کولی شوې، کومې چې ټولې د خپله پرته د چاله مرستې زده کړې وې. یوازې دومره نه بلکې په ډېر کم عمر کې ویلیام خپله ځان ته ژبه رامنځته کړه، کوم ته چې هغه د وینډرګوډ نوم ورکړ. ویلیام د نړۍ لومړنی کس و کوم ته چې په ډېر کم عمر کې د امریکا په هاورډ پوهنتون کې د زده کړو چانس ورکړل شو. ویلیام ته په هاورډ پوهنتون کې په 1909 کال کې د 11 کالو په عمر د زده کړو موقع ورکړل شوه. یوازې یو کال وروسته یعنی په 1910 کال کې ویلیام خپل استاد ته ریاضي تدریس کوله. دغه کوچنی ماشوم د ذهانت په لیدلو سره دته د چایلډ پروټیجي خطاب ورکړل شو، یعنی دا یو داسې ماشوم و په کوم کې چې د خپل عمر په پرتله ډیر زیات صلاحیت موجود و. ویلیام په 14 کلنۍ کې د پوهنتون دوره ختمه کړه. د هغه د لوړو صلاحیتونو په لیدلو سره د په کم عمر کې ډیر مشهور شو، لیکن ویلیام د شهرت خوښونکی نه و. هغه له خلکو څخه لرې او یوازې اوسېدل غوښتل. د ده لپاره تر ټولو ښه ژوند هغه و په کوم کې چې له هیچا سره اړیکه نه وي. یو ځل ویلیام داسې هم وویل چې هغه هیڅ کله واده کول نه غواړي. د ویلیام پلار ډیره هڅه وکړه چې هغه نور تعلیم هم وکړي، ځکه چې دته معلومه وه چې په ویلیام کې کوم ځانګړي څه حتمن شته. خو څنګه چې ویلیام په لویېدو شو نو هغه د پلار په خوښه کول پرېښودل. هغه پوهېده چې که هغه نور هم مخکې لاړ شي نو خلک به یې ډېر وپېژني، تر دې پورې چې له همدې امله هغه له خپل پلار سره سخت جنګ هم وکړ. جنګ دومره سخت و چې کله په 1993 کال کې د ویلیام پلار مړ شو نو هغه جنازې ته هم نه ورغلو. د پټو سیدلو په خاطر ویلیام کوچنۍ دندې کولې، لیکن اکثر به داسې کېدل چې خلکو به هغه بیا هم پیژانده. همغه خلکو چې له ده سره یې مینه کوله او د ده په اړه یې ښې خبرې لیکلې اوس د ده په خلاف لیکل پیل کړل. ویلیام په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جنګ په خلاف غږ پورته کړ، د کوم په نتیجه کې چې هغه ته 18 میاشتې بند ورکړل شو، مګر د هغه د کورنۍ غړو یې ضمانت وکړ. ویلیام د خپل ژوند پاتې برخه په یوازیتوب کې تېره کړه. هغه له خپلې کورنۍ سره هم کومه اړیکه نه درلوده، تر دې پورې چې هغه د خپلې خېټې د مړولو لپاره د خلکو کوچني کارونه هم وکړل. هغه کس چې د خپل ذهانت له کبله یې ډېر څه کولی شول، له څه کولو بغیر یوازې په 40 کلنۍ کې له نړۍ سره مخه ښه وکړه، او په دې ډول سره د ویلیام کیسه ختمه شوه او خلکو هغه هیر کړ. ملګرو د نن ویډیو هم دومره وه. که مو ویډیو خوښه شوي وي حتما یې لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو په زړه پورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.